تاسو ټولو نوو ملګرو ته په تنظیم کې ښه راغلاست وایم. خدای دې ستاسو پل پر کام، پر وطن او پر خاوره باندې د بخت کې د ډېرې مودې وروسته د لایقایي نوټانو پیل وسولو. د عزت افغان په سربراهي کې کور یا ودان موږ مننه کوو. نو هر ملګري ته وایو هغه که ذمهوار دی او که غیر ذمهوار دی، په خپله علاقه کې به کوشش کوي او په سوشل میډیا کې به کوشش کوي. صحیح دی، پر موږ باندې سخته ورځ راغلې ده، کریکډون دی پر پی ټي ایم باندې. د پی ټي ایم ملګري مشران دا وخت په زندانونو کې ناست دي، خو دا به موږ یقین وي چې د هرې روژې وروسته اختر راځي، د هرې تورې شپې وروسته سهار روان دی. داسې کېدلی نه شي شپه چې هر څومره اوږده سي، د ظلم دوره چې هر څومره اوږده سي، خو په پای کې رڼا راځي. نو د هغې رڼا ته د رسېدو دپاره هغه که زندان راځي، که نور وهل ټکول راځي، که نور بې کوره کېدل راځي، که پر کورونو چاپې راځي، هر سره افغان د علاقې غونډې او د ده سره چې کوم ملګري د تنظیم ته راغلي، دغه ټول ته ښه راغلاست وایو. زموږ په دې وطن، په دې علاقه کې دا کوم مظلومان خلک، د هغه ټولو کورو، د هغه ټولو د علاقو د هرې کونډې، د هر یتیم سترګې به پی ټي ایم ته ځي چې پی ټي ایم به موږ له حق راوي، پی ټي ایم به زموږ د شهید پور اخلي او پی ټي ایم به د هر ناروا، د هر ظلم مخ نیسي. خوا د احکام به راوځي، د احکام به زموږ سره واده کوي. پی ټي ایم چې جیل پر ځان وړي، کیس پر ځان وړي، ستړی پر ځان وړي، نو بیا به کام سره درېږي. دا پیغام به هر ملګری تر هر کلي، د هر مسجد په نږدې وخت کې به انشاءالله موږ دغه ملګري سره کښېنو، د دغه بارډر د ظلم په حواله باندې به موږ راوځو، د دې مخ به موږ نیسو او دا احتجاج موږ کوو، په هر قیمت کې کوو. هر د پښتانه سیمه ده، هلته دغه بېعزتي روانه ده، هلته تذلیل روان دی، هلته ستا چې کوم معاشي زندګي ده، ستا معیشت یې در تباه کوي. د دا ټولو شیانو د مخنیوي لپاره به موږ ټول قامونه، ټول ګوندونه، ټول پښتانه به د زی او خیلۍ سره راوځو. د دې مخ بیا موږ په یوازې نیولی شو، چې موږ په اتفاق سو، متحد سو، د دې مخ موږ نیولی شو. که تاسو وګورئ نن درېیمه څلورمه د تورخم ګیټ بند دی، هلته جنګ سوی دی. صرف دا جنګ یو ډرامایي سلسله ده، یو ډرامایي کیسه ده. دلته د افغانانو اوس میوه رسېدلې ده، د دا میوې ګاډۍ روانې دي پر تورخم باندې، دلته پر دې دروازه باندې را روان دي. په دغه سیزن کې دوی یو ډرامه سره وکړي، دغه د افغانانو معیشت د تباهي دپاره لار بنده کړي. نن درېیمه د افغانان د تورخم ګیټ ته ناست دي، د هغه افغانان دا دې راغلي دي، بیا دا 2 ورځې کېږي د چمن ودې دروازه ته ناست دي. دلته هېڅ د توجه سړی نشته چې د افغانانو د تګ لپاره یو پروسس برابر کړي یا توجه ورکړي. دا خلک زموږ په انتظار دي، موږ به اواز پورته کوو، موږ به همت کوو، موږ به راوځو، موږ به سامراجي کوتو ته دا شی ښکاره کوو چې دا زما وطن دی، دا زما خاوره ده، زه د دې مالک یم. خپل کام د دې تذلیل، د دې معیشي تباهي، د دې وحشت، د دې درندګۍ سبا سو. دلته سامراجي کوتو ته د پالیسۍ ته دا شعور په ګوته سوی دی چې ته د پښتنو تذلیل کوه پر دې بارډرونو باندې، ته د پښتنو معاشي تباهي دپاره لارې نسه. دلته چې پوسټونه ورته مقرره کړي دي، هغه وایي چې دا پښتانه به دا لاره پرېږدي، دا تګ راتګ به پرېږدي. لیکن موږ هغه سامراجي کوتو ته دا خبره په ډاګه کوو چې دا زموږ خاوره ده، دا مو هم خاوره ده، لوی افغانستان هم زموږ خاوره ده. دا 100 کسان دي په ګروپ کې، د دغه مجلس دوی مشرپلان خوښ دي او دا شام نه کوي. تر دغه مجلسو دوی مشرپلان ورته خوښ دي. نو دا کام دی، دا به بیداره کوي، دې ته به شعور ورکوي. د وخت څخه خبره وکړي چې تا یو ایلا کړی، یو میسج کړی، بایسکل دلته ناست، هغه وخت کرا راځي، دا به برابروي، دا به ځوانانو ته تکړه کوي. نو بیا هغه وخت راځي چې بیا موږ دغه وکړو. خو اوس په دغه حال کې هېڅ مایوسي نه ده پکار. ما درته وویل چې تاړه د دوی په لاس کې دی، عدالت د دوی په لاس کې دی. دغه د علي وزیر یعنې په کومه بې شرمي ایمان مزاري لاس وه، نجلۍ وه، یوه مقدمه وه په کومه، یعنې یوه ورځ یې روان کړی عدالت ته، په یو سر راچولی، بله ورځ را روان یې د دغه په لاس. نن یې اتې شکله ولیدله د ژیړو بریتونه او دا، او بله ورځ خبره ورته کړې وه تا به موږ مړ کړو، پښتانه بیا څوک. ګوره دغه شیان چې دی تا ته درکوي، دا ستا هلته دغه معلوموي چې ته ودرېږې دا کام در څو پورې دی. بل یې بیا دا منافقین در پسې کړي دي، علي نیول کېږي، مشر ولې نیول کېږي. د مشر خبره ده چې وایي ما مړ کړي، بیا نو خلک به موږ مني. ګوره پر مشر پر موږ ګران دی، مشر ستا ریډ لاین دی، مشر به ته پر هغه ځای دقه په هغه ځای باندې به بیا مقابله به کوې چې هغه وخت ډېر لرې دی چې بیا چې ګسه بیا سره تباه شي. دا مشر په نامې جرنیل په نامې تورخولي و، په دې باندې موږ نسو بیزته کولی. دا احتیاط دی. مشر زما معلوم دی، زما مشر دی، ما دونه باور پسته
چې دونه زړه پکې شته چې دا اوس ټلیفون وکړي مګر دلته به ناست دي د شپې به دلې ناست دي پاتې شو د هغه مخکې ما مثال درکړي د 10 ګامه شاته تلل یا احتیاط کول دې ته بې غیرتیا نه وایي که تن به نه ورته وایاست نه به ورته کوئ د چمن په حواله باندې بیا که یو پایار کېږي که لس پایاره کېږي موږ هغه شیان دا اوس د ملګري ناست په دغه مجبورۍ نه دي خبر په عدالتو کې یعنې په ودې شپې کېږي پایار نه دی ختم شوی پخوا به چې پر نورې پایار اوس یوه ورځ به میدان شو درېیمه ورځ به پایار ختم شو په توپکو په ټینګو په راکټ کې دونه دغه شته کله ستا به دا خبرې کې شته ستا به دا بیانیې کې شته هغه وخت ډېر لرې دی که دا خبرو د دې تېر شو که هغه شی مې راواست خلکو به 20 کاله کاوه دا هم درته وایم د پیټین ځوانان یې په کړنځ په 20 شپې وکړه زه پیدا محمد د صالح محمد زوی په خپل هوش او اواز دا لوړ او سوګند کوم چې زه به د کلینیک د بوري په حیث د پښتون ژغورلو غورځنګ پابندي کوم چې مورا ټول په یو کور کې داسې څو غواړو مونږ چې مو زخمونه لږ ټکور کړي داسې څو غواړو مونږ وطن بی کفنا لا وارث افغان یو بے وطن بی کفنا لا وارث افغان کچر اخلاص نو لپی غور کی داس سو غواړو مونږ چې مو زخمونه لږ ټکور کی داس سو غواړو مونږ